مسلسل نن کومګه صرف لفظي معنی کې لاړو سورۃ اعراف نه بعد ان شاء الله بیا خبر راځي بیا هغه باندې پويږي. نو دغه کار چې دا سړی کوي نو دې سړی د پاره باقاعده د آرام ضرورت ده. نو هغه آرام د پاره الله تعالی د عمده په نفس کې ان عمده د شکل نه د عمده د جنس نه د عمده د خوې بوی نه الله تعالی بیبي هم د پاره پیدا وکړه چې هغه بیبي د پاره د سکونت ذریعہ وي د آرام ذریعہ وي چې هغه سره د آرام یا مومي هغه د پاره شپه الله تعالی پیدا وکړه شپه الله تعالی تیار پیدا وکړه هغه د پاره د خوب هغه کیفیت په الله تعالی انسان باندې واچولو هغه باندې الله تعالی انسان کې غستړي کیفیت پیدا وکړو چې د آرام وسدي هغه د پاره الله تعالی د بچي پیدا کولو هغه ذریعہ جوړ کړه دوالو هغه تعلق په هغه تعلق کې الله تعالی مینا واچولا دا ټول د الله تعالی انعامات نعمتونه دي. او د ټولو نعمتونو یاد دي ذکر نه مراد زما داو چې خزه الله تعالی پیدا کړی د خاوند ته د آرام رسولو لپاره ده او چې کومه خزه په دې کې ناکامه ده زما دا برخندې ماوري او بل ځکه به ماوري دا د خپل پیدایش د بنیادی مقصد نه وتلې ده. اگر کده منځونه کوي اگر کده روزي ساتي اگر کده تلاوتونه کوي اگر کده اعتکاف کوي اگر کده د زبان درازي ده خاوند ته تنگ ده د بدخویه ده خاوند ته تنگ ده د بل خبره ده بل ارڅ خبره چې ده ارڅ خبره چې ده خدای د خاوند لپاره د آرام باعث نه ده د آرام باعث نه ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمدہ کرنګ خدای بارک فرمایي چې هغه به جنت تزي کما چې خاوند لپاره باعث د آرامي او چې کم سړی په کور کې په اندرونی کورنی مشکلاتو کې اون خلی مسائلو کې پریشانیانو کې دا نه د خووی نه د بدوی بیا دا نه د خووی نه د بدوی عمدہ وجدا چې اختیار نر سره ده سړی سره ده او خدای تعالی تعالی بیا درجه او آرام دا د سړی په مقابله کې ډیر ور کړي دا سړی ذمہ داری نشته په خزي باندې اړه ذمہ داری شته نه د نفاذ د کولو حتی چې خزه تا ته روټي نه پخای نو ته په زور باندې باندې پخول نه شي شریعت تا په دې باندې پابند کوي یعنی شریعت خزه په دې نه پابند کوي چې دا بخامخه خوند ته روټي پخای شریعت په دې پابند نه کړی ها اخلاقی طور باندې هغه کور کې دا او هغه خپل خوند خوشالۍ نو په دې ځای خوشالۍ او کو صلاح ور کړی نو کار به ونیسي اومدارنګي مزدوري ذمہ داری نشته اومدارنګي د نور چې د جهاد ذمہ داری نشته د پیسو ګټلو ذمہ داری نشته وغیرہ وغیرہ او ټول نرمي ده دنیا کې چې کم قیمتي شیونه دي هغه خدای د پاره دي سونا له خدای ته ور کړی ده رحم له خبر شم دا الله تعالی خدای ته ور کړی قیمتي شی خلک له پټي نوم دا غره کې د باندې پرده ده چې دا محفوظ ساتل شي محفوظ ساتل شي او ټول نه لوی نعمت په دنیا کې څه شي دي جنت ته او جنت لپاره ټول نه اسانه اصل د مور په حیثیت ته نو مور خدای نر نشي کېده نرګدان مرکیم نو مور نشي کېده او دا به خدای زنانه وي نه د اعلی درجه ور کړی دي دا دې لپاره منځ کې خدلا چې مونږ تاسو نه کله د خپل حیثیت خطا شي نه بیا مونږه کنر نه خطا شي او به د بي معافي د نر نم چې کله خدای جوړ شي ام کور روان شي او د خدای نه چې کله نر جوړ شي ام نو کور روان کی دا کور به نه جوړي الله تعالی دې مونږ تاسو کورونه همدا غرنګي جوړو په خیر او پامن کې وساتي. فلما بهر کلا تغشا چې پټکړه ها اغا لفظي معنی دا څه ده یعنی جما ته اشاره ده هر کله چې د دواړو د جما په نتیجې کې اغا زنانه حامل شوه لفظي معنی یا مراد دا ده. نو فلما هر کله تغشاها چې پټکړه اغا حملت نو حامل شوه حملا خفيفا فحمل سپک سرا دغه چې اول خودرون نوي هغه ته اندازه هم نه لګي فمرت بیاتلراتلا ګرځیدلا به هغه حمل سرا فلما بهر کلا اثقلت چې درنش ولا یعنی حمل درون شو ورو د ورځو د میاشتې تیر دو سرا هغه حمل درون شو لوی شو بچي په خېټه کې دعوا الله نو دعا وکړه دوی الله تعالی ته ربهما چې د دوی رب د دوی دواړو یعنی د خزي او خاوند دواړو لئن کچری آتیتا تراکی نا مونگتا لئن آتیتنا کچری تراکی مونگتا صالحا روغ رمٹ دلدنا نیک مراد نه ده روغ صحیح سالم بچے پیدا شي زمونگا لنکونن نخامخا شب مونگا من الشاکرین د شکر گزارنا ستا شکریا بادا کوي الله تعالی. فلما بهر کلا آتاهما چې ورکړل شي د دواړو ته
صالحا روغ بچے صحیح سالم جعلا نو دا دواړه بیا جوړ کی له د الله د پاره شرکا شریکان فيما فهغه څکي آتاهما چې دوی تر ورکل شول د الله طرفنا بیا وې دا فلانی بابا ته تلی وما او دا فلانه دا وغیرہ وغیرہ او تاسو خپل معلومه ده فتعال الله بس لوی دی الله تعالی اوچت دی الله تعالی عما دهغه سنا یشرکون چې دوی شریکي اغسرا ایشرکون آیا دوی شریکي ما هغه شی لا يخلقو چې نه پیدا کوي اغوی شیئا شی وهم اغوی بخبلا یخلقون پیدا کړی شوی دي پیدا کیږي هغه بخبل الله پیدا کړی دي خالق او الله ده او دا څا نمونه چې دی اخلي چې کني فلانی را کو یا فلانی را کو یا د فلانی په فلانی شی باندې او شو وغیرہ وغیرہ ان الله یا بخبل مخلوق دي یا بل څوک څنګه پیدا وکي ولا يستطيعون او طاقت نه لري وای نه شو نه 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 بالکل لیسکنا دې د پاره چې آرام حاصل کی الیها دلته اشاره د ها ضمیر مؤنث ته او دا مؤنث دیغه نفس ته ده نفس په عربی کې مؤنث ده او دا هر هغه نفس ته اشاره ده چې کم د آدم او د حوا په بنیاد باندې الله تعالی پیدا کړي دا غي په نتیجه کې الله تعالی پیدا کړي ده هغه ته اشاره ده او دا ورسته فلما تغشاها دا ضمیر مؤنث ده دا راځي د دې خدای د سړی ته دا نه دا خدا پټ کی دا سړی په دې حمل سره عام خدا زنانا او ورستو د دې تشرینا چې کوم آیتونو معلومیږي دا هغه دو خدا او خاوندي چې د شرک په بنیاد باندې هغه بچی ته بیا د الله په مقابله نور نمونه ورکی بیا نور نمونه بیا ورکی او دا زمونږ په علاقې کې په خاص کر زمونږ په دې پنجاب علاقې کې دا ډېر زیات ته چې هغه بیا نمونه باقاعده پکې دي لکه مونږ عام نکان خلق نوم دي الله دتا منا پنجابي یو ټکر ور کړي او چې کله د چا په نوم باندې دیغه کړي بیا دا غنوم اخلي باقاعده او علي دتا او غوث دتا وغیرہ وغیرہ پلاني ور کړي شوی باقاعده نوم قرباني کړي دا نو عام ایسه ته اشاره ده فلما ايشركون ولا يستطيعون او دوی طاقت نه لري استطاعت نه لري لهم دوی د پاره ان دا چانه چې دوی امداد غواړي دا طاقت نه لري دوی د پاره نصرا د امداد کولو ولا او نه انفسهم خپل ځانون سره دوی ينصرون مدد کولای شي وان تدعوهم او کچری ترى ابل دوی الى الهدى سملارتا سخلارتا لا يتبعوكم نو دوی پیروی نه کوي تاسو خبره نه منی بیا سواء برابر ده علیکم پتاسو باندې ادعوتموهم کتاسو دعوت ور کوي دوی ته ان را بلیه الى الهدى سملا ام انتم یا کتاسو صامتون خاموش سی گئی کچپات کی گئی هم نو منی او دعوت ور کوي نو منی نا ان الذين بشکا کسان تدعونا چې تاسو ته دعا کوي دعا ته غواړي حاجتونه دي طلب کوي من دون الله سوا د الله تعالی نه عباد دا خو بندگان دي امثالکم تاسو پشان دي دام تاسو پشان دي سړي فدوهم بس وبلیدو فلیستجی ان دوی دي وبلی دوی دي دعا او کې دي دینا دا کم چې دوی پشان دي نور سړي دي انسانان دي مړي دي برګان دي څنګه چي دي فلیستجیب لکم بس پکار دے چې دوی جواب در کی تاسو ته پکار دے چې دوی جواب در کی ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی یی قبر ته ودرېګه چې وها دا ته جواب در کی الہم آیت دوی ارجل خبیدی یمشونا چې ګرځي بها باغی سرا خبيشتا چې مزل کوي زمونږ دا قبرونه یا د اندوان هغه شکلونه بوتان وغیرہ یا نور چې څه دي دا خپل غریب خوځیدای هم نشي چرته یو سړی عبادت کوو د بت نو یو کس به خبر شوی دی چې دغه د بت عبادت کوي نو هغه غسنا کو نو چاته ویلی چې پردا مینه دا وری وښنه مړ کومه نور پسې ورغله
ورغله ده ود د غبوتی